السلام علیکم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عظیمه قربانی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په موقع باندې د چندې اعلان وکړ او د چندې د اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واورید نو د کور ټول سامان یې راوړو او په چنده کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې आवाज بیا وکړو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما خپل پلار په کور کې ولیدا چې راته په دیوالونو یې لاس وهلو او ما ورته وویل پلاره څه شی کوي او څه ګوري؟ د کور ټول سامان خو تاسو په چنده کې ورکړو. هغوی راته وویل لورې په دې دیوال کې ما یوه ستنه لیدلې وه، هغه ګورم هسې نه چې د ابوبکر په کور کې هغه پاتې شي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته وویل په ستنه څه کوې؟ هغه راته وویل هغه ستن هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چنده کې اچوم د دې دپاره که چېرته یو مجاهد ته د جامو ګنډلو ضرورت راشي نو هغه به پرې جامې وګنډي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پلار مې هغه ستن هم چندې ته ویوړه. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د چندې دپاره آخري اعلان وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلو جامو ته وکته، د ځان سره یې وویله ابوبکره ستا جامې ډېرې قیمتي دي، ستا پیغمبر د چندې اعلان کوي، هغوی ته د چندې ضرورت دی. نو دی بازار ته لاړو، کومې جامې چې یې اغوستې وې هغه یې په درهم خرڅې کړې، یعنې په 32 درهم باندې کړې او ځان له یې د ټیټاټ جامې واخیستې، هغه یې واغوستې او کوم درهم چې پاتې شو هغه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په چنده کې ورکړه. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې د ټیټاټ جامې یې اغوستې دي نو پوښتنه یې ورنه وکړه ابوبکره تا خو د ټیټاټ جامې اغوستې دي، هغه نورې دې څه کړلې؟ دی چپ پاتې شو، هیڅ جواب یې ورنه کړ. په دې وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او د مسجد نبوي په دروازه کې ودرېده. نبی علیه السلام چې ورته وکته نو ویې لیده چې دی هم د ټټاټ جامې اغوستې وي. پیغمبر علیه السلام ورنه پوښتنه وکړه جبریله دا تا ته خو نن د ټټاټ لباس اغوستی دی، دا ولې تا هم دغه لباس اغوستی؟ هغوی ورته وویل ای د الله رسوله تا ته پته نشته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ستاسو په عشق او محبت کې خپلې جامې خرڅې کړې دي او په خپلې یې د ټټاټ جامې اغوستې دي. نن الله جل جلاله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې عمل دومره خوشحاله شوی دی او الله جل جلاله رحمت دومره په جوش کې راغی چې د اسمان ټولو فرښتو یې حکم کړی چې تاسو د حضرت ابوبکر صدیق غوندې لباس واغوندئ او ماته حکم وکړو ای جبریله کاپی د اسلام په خور